کچره زه اوس تاسو ته داسې ویم چې په را روان لږ وخت کې به د ماشو د چیچلو نه تاسو ته یو قسمه بیماری هم نه لګیږي. تاسو ته ملیریا بیماری چې لګیږي نو تاسو ته د ماشو د چیچلو نه لګیږي. ډنګي فیور بیماری چې تاسو ته لګیږي نو د ماشو د چیچلو نه لګیږي. زیکا وایرل ورته ویل شي، چکنګونیا وایرل بیماری ورته ویل شي، دا هم د ماشو د چیچلو نه لګیږي. خو کچره زه اوس تاسو ته داسې ویم چې په را روان لږ وخت کې به د ماشو د چیچلو نه تاسو ته یو قسمه بیماری هم نه لګیږي. او ځکه به نه لګیږي چې په ماشو کې را روان وخت کې یو تبدیلی کیږي، او تبدیلی دا چې په برازیل کې یو داسې کارخانې د ماشو جوړېدو والا جوړې شوي دي چې په هغې کې په یو کال کې دننه 5 بلین ماشي به هغه جوړوي. هغه ماشو کې به دا صلاحیت وي چې څوک هم انسان هغه وچیچي نو په هغې کې به دننه دا بیماری نه جوړېږي. وجې د دې نه چې په دو ماشو کې دننه یو بیکټیریا ورته ویلی شي چې د هغه نوم ولبیکیا دی، چې دا بیکټیریا به دې ماشي ته دننه کوي چې د دې په وجه باندې په ماشي کې دننه کم چې د ملیریا پیراسایډ شو، همدغه شان ډنګي وایرس شو، چکنګونیا وایرس شو یا زیکا وایرس شو، نو دا وایرس په دې ماشي کې دننه نه جوړېږي او نه به انسانانو ته ټرانسفر کیږي. او د دې ولبیکیا بیکټیریا کار دا دی چې دا خو کله هم د ماشي بدن ته دننه شي نو په هغې وجود کې دننه وایرس نه پرېږدي غټېدو ته یا زیاتېدو ته، چې د دې په وجه به انسانانو ته د دې وایرس او د دې بیمارو خطره ډېره زیاته کمه شي. تاسو به وایئ چې بیکټیریا او جراثیم خو انسان ته هم نقصان ورکوي، نو د دې داسې کومه فایده ده؟ نو د دې دا فایده ده چې بیکټیریا په دوه قسمه باندې وي، یعنې جراثیم په دوه قسمه باندې وي چې یو انسان ته فایده ورکوي او بل انسان ته نقصان ورکوي. چې دا یو غټ باس دی، په دې باندې خبره نه کوم، خو مین خبره دا ده کله هم دې ماشي ته دا ولبیکیا بیکټیریا دننه کې دې ماشي کې دننه ملیریا پیراسایډ چې شو یا زیکا وایرس شو، چکنګونیا وایرس شو یا ډنګي کم چې شو، نو دا دننه پکې نه جوړېږي او نه به انسانانو ته ټرانسفر کیږي. چې د دې په وجه باندې کچرې انسان ماشي وچیچي نو هغه ته به د دې بیمارو خطرات نه وي. دا اقدام په برازیل ملک کې اوچت شوی دی او په را روان وخت کې به 5 بلین ماشي پیدا کوي او په خپل برازیل کنټري کې به هغه پیلاوي. د دې په وجه باندې انسانانو ته چې کمی بیماری لګي د هغې د روکتام دپاره دا یو سوچ هغو کړی دی. نو که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو وي خپل فرینډ سره شیر کړئ، همدغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. شکریه، الله حافظ.